افغانانو ته دوه د خوشحالۍ خبرونه. ولسمشر غني نن بېوزلو سره د څه اعلان وکړ او روغتیا وزارت د کومو وسایلو ویش پیل کړ. هیله د ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. لومړی خبر: حکومت 90% خلکو ته د خوراکي توکو بستې ویشي. افغان حکومت نن د ملي دسترخوان پروګرام رسماً پرانیست او په 2 مرحلو کې به د دې پروګرام له لارې د هیواد 90% خلکو ته د خوراکي توکو بستې وویشل شي. د دې پروګرام په پرانیست غونډه کې ولسمشر غني وویل چې دا د دولت او ملت ترمنځ د ټولنیز قرارداد پر اساس کیږي او دغه خوراکي توکي د حکومت له لوري اوس په مول شویو پیسو ترسره کیږي. ولسمشر غني وویل دغه پروګرام په 2 مرحلو کې ترسره کیږي او پیل یې له ولسوالیو او کلیو څخه کیږي. ولسمشر غني زیاته کړه په دې پروګرام کې به په جدي ډول د فساد مخه نیول کیږي او که هر چا د فساد هڅه وکړه جدي قانوني چلند به ورسره وکړای شي. دوهم خبر: عامې روغتیا وزارت 14 ولایتونو کې د تنفس 1500 دستګاوې ویشي. روغتیا وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی سر له سبا څخه د هیواد په ټولو ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش لړۍ پیلوي. دغه دستګاوې په ولایتونو کې روغتونونو ته ویشل کیږي تر څو په کورونا د اخته ناروغانو د درملنې پر مهال د تنفسي ستونزو مخنیوی وشي. د تنفسي دستګاوو موضوع وروسته له هغه لانجمنه شوه چې بهر ته د دغو دستګاوو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړل شو. هغه چې عامې روغتیا وزارت ونه منله او په وینا یې ټولې دستګاوې شته او ډیری ویشل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا 2 خبرونه به مو را سره تر پایه پورې کتلي وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.